د الجاسیه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 45مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. د دغه کتاب نازلېدل د الله لخوا دی چې برلاسه او د حکمت څښتن دی. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. حقیقت دا دی چې په آسمانونو او ځمکه کې بې شمیره نښانې دي د ایمان راوړونکو لپاره او ستاسې په خپل پیدایښت کې او په هغو حیواناتو کې چې الله هغه په ځمکه کې خوروي سترې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې باور کوونکي دي. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. او د شپې او ورځې په توپیر او بلرنګۍ کې او په هغې روزۍ کې چې الله هغه له آسمانه نازلوي بیا د هغې په وسیله مړه ځمکه راژوندی کوي او د بادونو په ګرځېدو کې ډېرې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې له پوهې څخه کار اخلي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. دا د الله نښانې دي چې مونږ تا ته په حقه سمې بیانوو. خانو الله او د هغه له آیاتونو وروسته به بله څه خبره وي چې دوی به پرې ایمان راوړي. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. تباهی ده د هر هغه دروغجن بد عمل انسان لپاره چې د هغه په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي او هغه اوري بیا په پوره تکبر سره پر خپل کفر باندې داسې ټینګار کوي چې ګواکې هغه هیڅ نه دی اوریدلی. دغسې انسان ته د دردناک عذاب زیری واوروه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. کله چې هغه زموږ له آیاتونو څخه په کومه خبره باندې پوهیږي نو په هغې پورې ټوکې او مسخرې کوي. د دغه راز ټولو خلکو لپاره د ذلت عذاب دی. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. د هغو په مخ کې دوزخ دی. هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلی دي د هغو نه به هیڅ شی هغو ته په درد نه خوري. نه به د هغو هغه سرپرستان د هغو لپاره څه وکړی شي چې هغوی له الله نه پرته هغه خپل سرپرستان نیولی دي. د هغو لپاره لوی عذاب دی. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. دغه قرآن لسره تر پایه هدایت دی او د هغو خلکو لپاره د مصیبت دردناک عذاب دی چې هغوی د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه انکار وکړ. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
همدا د الله ذات دی چې ستاسې لپاره یې سمندر رام کړ تر څو چې د هغه په امر په هغه کې بیړۍ وچلیږي او تاسې د هغه د فضل لټون وکړئ او شکر کوونکي اوسئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه د ځمکې او اسمانونو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړل هر څه له خپل لوري نه. په دې کې سترې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ای پیغمبره ایمان راوړونکو ته ووایه چې کوم کسان چې د الله لخوا د بدو ورځو د راتللو څخه ویره نه لري د هغوی پر حرکتونو باندې له تېرېدنې څخه کار واخلي تر څو چې الله په خپله یوې ډلې ته د هغې د کړو بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به یې وکړي او څوک چې بدي وکړي هغه به په خپله د هغې نتیجه وګالي. بیا ورتلل خو د ټولو د خپل پروردګار خواته دي. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لدین مخکې بني اسرائیلو ته مونږ کتاب او حکم او نبوت ورکړی هغو ته مونږ د ژوند غوره وسایل ورکړل د ټولې نړۍ پر خلکو مو هغو ته فضیلت ورکړ. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او د دین په چارو کې مو هغو ته څرګند هدایات ورکړل بیا چې د هغو په منځ کې کوم اختلاف را پیدا شو هغه د ناخبرتیا له امله نه بلکې د علم له راتلو نه وروسته وشو او په دې اساس وشو چې هغوی غوښتل په خپلو منځو کې یو پر بل باندې تیری وکړي. الله به د قیامت په ورځ د هغو چارو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لدې وروسته اوس ای پیغمبره مونږ د دین په باب په یو روښانه لار یعنی شریعت باندې ته برابر کړی لدې کبله ته پر همغې باندې لاړ شه او د هغو کسانو د نفسي غوښتنو پیروي مه کوه چې علم نه لري. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. د الله په مقابل کې هغوی تا ته هیڅ په درد نشي خوړلی. ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګري دي او د پرهیزګارو خلکو ملګری الله دی. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا د بصیرت روښنایي دي د ټولو خلکو لپاره او هدایت او رحمت د هغو خلکو لپاره چې باور وکړي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا هغو کسانو چې د بدۍ مرتکب شوي دي دا ګمان کړی چې موږ به دوی له هغو خلکو سره برابر کړو چې ایمان یې راوړی او نیک اعمال یې کړي دي چې د هغو ژوند او مرګ یو شانته شي؟ ډیره ناوړه فیصله ده چې دوی صادروي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
الله خو اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي او د دې لپاره یې کړي دي چې هر چاته د هغه د کړو بدله ورکړه شي پر خلکو به هیڅکله ظلم ونشي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نو آیا تا کله د هغه چا په حال باندې غور کړی دی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای وګرځاو او الله له علم سره هغه په گمراهۍ کې وغورځاو او د هغه په زړه او غوږونو باندې مهر ووهه او د هغه پر سترګو یې پردې وغوړولې له الله نه وروسته اوس بل څوک دی چې هغه ته هدایت وکړي؟ آیا تاسې څه پند نه اخلئ؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. دوی وایي چې ژوند فقط همدغه زمونږ دنیوي ژوند دی، همدلته زمونږ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي او د ورځو له څرخ نه پرته بل کوم شی نشته چې مونږ هلاکوي. په حقیقت کې په دې باب له دوی سره څه علم نشته، دوی محض د ګمان پر اساس دغه خبرې کوي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. او کله چې زموږ څرګند آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو له دوی سره پرته له دې کوم حجت نه وي چې که تاسې رښتیني نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه الله تاسو ته ژوند دربخي بیا همغه درته مرګ درکوي بیا همغه به تاسو د قیامت په هغه ورځ راغونډ کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. د ځمکې او اسمانونو باچاهي د الله ده او په کومه ورځ چې د قیامت ساعت راغلی وي په هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځېږي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به ته هره ډله پر زنګنو باندې پراته وګوري، هرې ډلې ته به بلنه ورکړی شي چې راشي او خپل عملنامه وګوري. هغو ته به وویل شي نن به تاسې ته د هغو عملونو بدله درکړی شي چې تاسې کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زمونږ تیاره کړې عملنامه ده چې پر تاسې سمه صحیح شاهدي وهي، تاسې چې هر څه کول مونږ هغه لیکل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. نو کوم کسانو چې ایمان راوړی و او نیک عملونه یې کړي وو د هغو پروردګار به هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي او همدا څرګند بریالیتوب دی. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. او کوم کسان چې کافر شوي وو هغو ته به وویل شي چې آیا زموږ آیاتونه تاسې ته نه وو اورول شوي خو تاسې تکبر وکړه او تاسو ظالم قوم وئ. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن
إلا ظنا وما نحن بمستيقنين او کله چې ویل کېدل چې د الله وعده برحقه ده او د قیامت پر راتلو کې څه شک نشته نو تاسې به ویل چې موږ نه پوهیږو قیامت څه وي موږ خو فقط یو ګمان غوندې لرو او زموږ باور نه راځي وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون په هغه وخت کې به هغو ته د هغو د عملونو بدۍ څرګندې شي او هغوی به په همغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې مسخرې کولې وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين او هغو ته به وویل شي چې نن موږ هم تاسې په همغه شان هیرو لکه چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړی ستاسې هستوګنځی اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسې مرستندوی نشته ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون تاسې له دې عاقبت سره ځکه مخامخ شوي چې تاسې د الله په آیاتونو پورې ملنډې وهلې او د دنیا ژوندانه تاسې غولولي وي په دې اساس نن به نه دغه خلک له دوزخ نه راویستل شي او نه به ورته وویل شي چې د بخښنې په غوښتلو سره خپل پروردګار راضي کړئ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نو سنا ستاینه د همغه الله لپاره ده چې د ځمکې او اسمانونو مالک او د ټولو مخلوقاتو روزونکی پالونکی دی په اسمانونو او ځمکه کې لویي د همغه لپاره ده او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی